پیسې چې کومې راغلي دي دا د سعودي عرب ریاض ښار سوي دي نه دا ډونیشن شوی دی 38,400 روپۍ په روپیو ته مونږ به ورکو دته نور کم خلک چې دي مسافرو ته دوا کوه بالکل دوا څوک ته سره منډه تړوي هغو ته دوا کوه الله دې شته کې والله دې د اوسه پورې دا خبره لکه تا چاته نه ښکاره کوله او موږ ښکاره کړه او بس دغه دوا کوه چې الله دې سره کامیاب کړي چې ته ورسره ښه کامیاب کړي والله دې خوشحاله کړي چې دوی ښه نه وي نو مال به یې ولې بس د الله به دغه مهرباني چې په خپلو پښو ودرېږي او خپله مزدوري وکړي بس دغه ډېره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربار جعفر حد صبون د کیمرامین صدام حسین سره کتونکو راغلي سواد کالونۍ ته د نن نه 2 ورځې مخکې یو ویډیو ما کړې وه د یو کاکا نه جاوید کاکا نه چې د هغه داسې څه مسلې وي د بیمارتیا والې سره بیمارو د هغه سخت فریاد جړای مسافرو ته کړې وه هغه مسافرو دغه غږ واورېدو نو ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله یم زړه ته هم ډېر سکون دی او سکون صرف په مخلصۍ کې دی او په مدد کې ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي وایي تاسو په ځمکې والا باندې رحم وکړئ نو اسمانونو والا به په تاسو رحم وکړي کتونکو د سوي دي چې کومه دیره د سعودي کې چې کومه دیره ده د سوي دي ریاض ښار کې د هغې نه موږ ته لږ ډونیشن شوی دی پیسې د ده دپاره چې کوم خپل کسان دي نو ډېره زیاته شکریه ادا کوم هغو رالیږلي کوم بارهیي کسان دي نو هغو له کال نیم خیر کړی دی نور هم خپلو رشته دارانو چې کوم دي هغو ورته هم لږ کال مال کړی دی او ورته ویلي دي چې دونه ډونیشن به موږ ستاسو سره کوو خو لا تر اوسه پورې لاسه نه دي راغلي ګناه شته هم نه ځکه چې یو ورځ دوه وشو چې ویډیو شوی دی لا ډېر وخت شوی هم نه دی د دغې بابا یعنې که د دغې کاکا سره به خبرې اترې کوو او چې مسافرو ته څه وایي دا کم خلکو چې ورسره ډونیشن کړی کوم خلکو چې ورسره مدد کړی دی دیو ته دیو څه ویل غواړي او دغه پیسې به زه عالم هم دغه پیسې چې دي دغه به زه لا ورکوم دیو له پیسې چې کومې راغلي دي دا د سعودي عرب ریاض ښار سوي دي نه دا ډونیشن شوی دی 38,400 روپۍ په روپیو ته مونږ به ورکو دته نور کم خلک چې دي ډونیشن کول غواړي مدد کول غواړي نو دا بابا چې دی د ده په علاج باندې پرون مونږ یو ډاکټر ته دی خولی هم دی نو ډېره غټه خرچه پرې راځي په سترګو یې پردې هم دي بله مسله ورته دا ده چې د ګردو چې دی نو د ګردو لږ هم دته پرابلم دي خپې لاس پړسیږي د زړه هم بیمار دی نو د ډېرو بیماریو سره دغه دی بل د رزق چې دی نو د ګېډې زودښت چې دی هغه خامخا خشاک غواړي د هغې طرفه هم دغه ته مسله ده خو په دې به فلحال ګزاره وکړي نور مسافرو ته موږ سترګې په لار که څوک څه امداد کول غواړي نو دې بابا سره دې وکړي دا کومې پیسې چې دي دا خو چې کوم کسانو رالیږلي دي نو هغو دا نه دي ویلي چې موږ په ویډیو کې یاد کړی دغه خو بهرحال دا زموږ یو فرض دی او دا کار موږ داسې کړی دی چې د شروعات نه مونږ کړی دی نو تر اخره پورې د د علاج پورې به انشاءالله مونږ د ده سره ولاړ یو د طرف ته به ورځم دا پیسې به هم ورکو خو لاول به تې لږې خبرې السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه زما ټولو وروڼو بایګانو ته سلام دی او الله دې ټول خوشحاله کړي او زه به ټولو ته دواګانې کوم د زړه د اخلاص او نور که چا څه دغه وکړه الله دې ورسره ښه وکړي او موږ به دوا کوو نور هلکه په قصو پیسو په خبرو اترو ډېر نه پوهېږم صحیح او دا سلام علیکم او الله دې شته کړي ټول ډېره مننه دا پیسې چې دي دا به تاسو واخلئ دا چې دي 38,400 روپۍ دي صحیح ده تاسو لږ راشئ څوک دا پیسې لالا تاسو شمار کوئ وره صحیح دي دا 15 لسو 15 15 او دا دی نه دا دی 15 شپږ 20 اتیش دا دی 1 2 3 4 38,000 روپۍ 430,000 روپۍ راورسېدې الله دې د دیو د هغه ځای په کار کې چې کوم ځای ډډه لګي الله دې د دیو زما په بچو رحم وکړه الله دې په دیو رحم وکړي او الله دې ولې د دې جزي یو په سل ورکړي او السلام علیکم هلکه نور په قصو پیسو نه پوهېږم او دا راته میلاو شوې او نور چې چا څه دغه کېږي نو زما هغه تا خبره کړې وه چې په سوات کې راته ډاکټر ویلي چې ستنې به وم 60,000 روپۍ 60,000 روپۍ په دې باندې به 60,000 روپۍ سبا لاړ شم ستنې به پې ووم باقي بیا اپریشن پاتې دی اپریشن پاتې دی بس کتونکو ستاسو د مدد چې یو موږ سترګې په لار یو که څه کولی شي نو ډېر زیات مجبوره دی ډېر غریب دی د دغې سعودي ریاض چې کوم د سوي دي ډېرې کم وروڼو د دغې شکریه ادا کوو
ډیره مننه. الله دې تاسو له یو په دوه درکې ځکه چې خیرات زکات دا چې دی دا ښه خبره ده. دا د الله سره یو تجارت کول دي. یو چې ورکړي نو بیا به درکړي. کتونکو اجازت په نه غواړم انشاءالله بیا به راځو د دې کاکا د علاج چې دی جاوید کاکا دا به تر سر ته رسو ځکه چې دا په موږ فرض دی په تاسو په موږ فرض دی ځکه فرض دی چې د ده ته چې کوم شاته کوم بیکګراونډ کوم ماشومان دي نو ډېر ماشومان دي ورته ده ته به زه په ځوانۍ کې ویم ځکه چې د ده نور څه اثر نشته دی. واحد دا یو کپیل دی د کور. نور چې کوم دوه ماشومان دي نو هغه هوټلو ته ځي او په هوټلو کې په 100-1.5 روپۍ باندې کار کوي. هغه وختي راته هغه دیو خبره کوله چې هغه یو ماشوم چې دی هغه هم د کار یې راویستو وی چې نه نشي کولی هغه ماشوم دی. بل چې دی نو هغه په 1.5 روپۍ باندې په شیرګل کې په هوټل کې کار کوي. سهار 4 بجې ماسخوتن راځي او د ده ماشومان لونه دي هغه سړک ته پسې دي د جرنیلي سړک چې کوم دی د لون خوړ نو هغه هم ډېر لرې کیلومیټر فاصله ده زمونږ د روډ او د کورونو کیلومیټر فاصله ده. هغه ځای ته پسې ځي پیاده او د شپې نو غریب هم ماشوم دی یریږي خامخا یاره ده ترخه ده. لږ رحم وکړئ کتونکو په دوی باندې. الله تعالی به په تاسو رحم وکړي ځکه چې ما تاسو ته وي چې الله پاک وایي چې تاسو په ځمکې والا رحم وکړئ اسمانونو والا به په تاسو رحم وکړي. د دې میسج دې پیغام سره خپل رور خپل ملګری یار چې فرحت صاحب هم ستاسو نه غواړي اجازت د کیمرامین صدام حسین سره راکړئ اجازت ماله د الله په امان.